بسم الله الرحمن الرحيم. ليس الغنى ندا مالداري عن كثرة العرض د ډیروالی د سامانونه چې انسان سامانونه ډیری یعنی دکانونه گاڑی او ساروی او پکور کې قسمه قسم د سہولت سامانونه د ډیر وی ګیندا انسان دی مالداری نه مالداری د یړ صفت دی چې الله پکې استغنا بی پرواهی واچي. ولكن الغنى لكن مالداری چې دا غنى النفس مالداری د نزله دا رواه البخاری او مسلم چې دی الله غنی کی د چا دکان ته او د چا گاڑی ته او د چا کورونو ته او د چا بنگلو ته نه پسخيږي او اړ دی الله موړ کی دا مالداری ده او د رب العالمین سره محبتي او د اخرت د پاره تیارې کې او د قبر د پاره لګي. ليس الكذاب ندې دروغجن الذي هغه سره يصلح چې صلح راولي بین الناس په منځ خلکو کې ويقول خيرا او واي خيرا د خیر خبري دا غي په منځ کې د خیر خبري کوي او د ځانم په کې خبري وکي خو دې لپاره چې دا غي صلح او جوړ راولي د څه دروغ بډیر نه وای پدې کې خودمره خبره چې د خیر خبره وکي پلانی هغه ستا صفت کوي هغه ستا محبت لري ستا خیر خوا ده نو ستا وسول نه پرد ده او حالان کې هغه د سنې خو ته ول جوړ راولي او دتم هغه تم د سیوی چې هغه ورشي هغه ته وی چې ستا خو دا غسر پرد دی خو دا غسر محبت دی او ستا صفاتونه کول دا وساله خیر خبرې دي شبي نه دي خو ته د ځانه کې دا به دروغ نه حسابيږي ځکه صلح راولي جوړ راولي. وینمی او نقل کوي د یو نبل ته خیرن د خیر خبره. ليس شيء نشتري یو سیز اکرمو ډیر اکرما ډیر عزتمن اکرمو ډیر عزتمن علی الله په الله باندې من الدعاء د دعانا دا دعا چې دا رب العالمین ته ډیره عزتمند ده چې څوک د رب العالمین نه دعا غواړي. حدیث کې راځي چې باندې چې د دعا دروازه کلاو شو نو فتحت علیه ابواب الخير د باندې د خیر دروازې را کلاو شولې دعا ډیره کول رب العالمین الله په خوشاليږي. ادعوني استجب لكم الله وي زمانه غواړي الله مونږ ته امر کړی دی دا دعا چې دا کنه دا غرونه مخزي دعا کې دومره زور دی. حدیث د بخاری کې راغلی غری خوځول او کنه هغه درې کسان چې په غار کې را بن شيو د دعا د وجنه غار وت الله کولاو کړي او وګد حدیث دی هغه. ليس منا ند زمنګنا من هغه څوک ضرب الخدود چې هغه اوهی خپل اننګي مصیبت او غم پیراشي مړ وشي په خپل ځان راکېدي دا زما په امت کې نه دی کوناری نه یو غزنانه بلکې صبر وکي ان لله و انا الیه راجعون به د رکعات منځ وکا الله نه غواړي چې الله صبر راکا. وشق الجيوب او هغه څوک چې شلوي گریوانونه په مصیبت کې گریوان او جامې شلوي هلاک شوم او تبا شوم. ودعا او چغي وي بدع والجاهليه چغي د جاهلیت والو کې به خلکو ډېر سوري او چغي والی په مړی باندې مؤمنان به صبر کوي جاړي با خو په پټه خلا. رواه البخاری و مسلم. ليس الخبر كالمعاينه دا حدیث امام احمد بن حنبل مسند احمد کې نقل کړی دی. دې مطلب دا دی یو بسترګو باندې لیدلی او یو خبرې دلی اسی د دوانو کې ډیر فرق ځکه خبر شرازی رازی نو خلکو سډیر زید دروغ ملګری کړی او بسترګو باندې یو سیز لیدل پای کې خودرو نشی راتله ځکه ته چې سینی نو باغی به یقین راځي. نو مقصد داره
چې د دروغ خبرې به سړی نه خوري او په خپل باندې چې یو سیس په خپل بسترګو باندې تر څو پورې نه لیدلې. لیس الخبر نده خبر کالمعاینه پشان د لیدلو د سترګو، پشان د لیدلو د سترګو.